الله جل شانو فرمایي یو نارینه یا زنانه چې هغه مسلمان یو دی اعمال صالحه کوي نو دی به جنت ته ځي او د ده د ثواب نه به الله څه کمی نه. مخکې آیت مبارکه کې الله جل شانه د دوی خپل منځ کې بحث مباحثه شوی و د مسلمانانو او د غیر مسلمو یهودیانو عیسایانو مشرکانو. هغه دا چې د یهودیانو دی به دا خبره کوله چې وقالو لن تمسنا النار الا ایاما معدوده چې مونږ جهنم ته نشو تللی د سخي عبادت زمونږ د مشرانو نه شوی مونږ به څه ورځې په جهنم کې یو خو بیا هم الله روباسي. او کله به وقالو لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى یهودیان او عیسایان به جنت ته ځي بل څوک نشي تللی. او کله به نحن ابناء الله واحباؤه مونږ د الله جل شانه نږدې خلک یو د الله خپلوان یو د الله دوستان یو مونږ ته الله څه نه وایي. او غیر مسلمه چې کوم مشرکان او هغوی وي چې هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا زمونږ د بوتان به د قیامت په ورځ د الله مخې ته زمونږ شفاعت کوي سفارش پکوي. بیا د دې خپل منځ کې بحث شو په دې باندې چې یهودیانو عیسایانو وي چې نبینا قبل نبیکم و کتابنا قبل کتابکم زمونږ پیغمبران ستاسو د پیغمبر نه مخکې راغلي او زمونږ کتابونه ستاسو د کتابونو نه مخکې. او مسلمانانو دا خبره وکړه چې نبینا خاتم النبیین زمونږ پیغمبر اخیری پیغمبر دی و کتابنا ناسخ الکتب او زمونږ چې کم کتاب قرآن مجید دی مخکینی کتابونه ختم کړي کینسل منسوخ ختم. نو دی دا یو بل یو قسم مفاخره کوله فخر یې کو په دې خبرو باندې. الله جل شانه فرمایل چې لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب ستاسو دا کمې ارزوګانې چې دي کمې خبرې او بحث مو کو د دې هیڅ حیثیت نشته. د دین اسلام بنیاد او د کامیابی بنیاد او د جنت د استحقاق بنیاد الله جل شانه په داسې قسم خواهشات او بحث و مباحثو کې الله نه دی ایږدلی بلکې که چا بد عمل وکړو بس هغه ته به د هغه سزا میلاویږي. دا مخکې تېره شو دا واقعه. اوس چې کافرو کله دا آیت مبارکه واورېدو چې د کافرو زمونږ سره یعنی د یهودیانو سره د عیسایانو سره او د مشرکانو سره الله جل شانو د مسلمانانو هم یو ځای کړه ځکه الله وفرمیل لیس بامانیکم ولا امانی اهل الکتاب نه ستاسو د ارزوګانو څه حیثیت شته نه د اهل کتابو د ارزوګانو څه حیثیت شته. نو دواړه برابر کړل مسلمانان او اهل کتاب. نو اهل کتاب وی چې نحن وانتم سواء چې مونږ او تاسو خو برابر شو. نو الله جل شانه فرمایل نه یهودیان عیسایان مشرکان دا چرته د مسلمان سره یو شان کېدی شي نه. الله جل شانه فرمایل چې یو سړی یا یو زنانه چې هغه مسلمان یو اعمال صالحه کوي نو دغه سړی به جنت ته داخليږي په دې آیت مبارکه کې. نو د نیکو اعمالو تذکره الله جل شانه وکړه او د هغې سره یو شرط یو څیز وګرځو چې هغې ته ایمان وایي چې ایمان وایي او یو سړی به نیک اعمال کوي نو دی به جنت ته ځي کني جنت ته تلله نشته. پوهېږئ په دې خبرو. نو الله جل شانه فرمایي ومن یعمل من الصالحات چا چې د نیکو کارونو نه څه وکړل یعنی ومن هغه څوک یعمل چې وکړه من الصالحات بعضې نیک کارونه من ذکرن که نارینه دی او انثی یا زنانه ده وهو مؤمن خو شرط ولې دا دی چې دا مؤمني وهو مؤمن په داسې حالت کې چې دی مؤمن وي فاولئک یدخلون الجنه دی به جنت ته داخليږي ولا یظلمون نقیرا په دې باندې به ذره برابر ظلم ونه کړی شي. لومبۍ خبره په تفسیر د دې آیت مبارکه کې ومن یعمل من الصالحات الله جل شانو فرمایي ومن یعمل څوک چې عملو کې من الصالحات بعض نیک اعمال من الصالحات بعض نیک اعمال دا الله جل شانه د دې آیت مبارکه په یو من کې نه دی دا یو من الصالحات داسې الله نه فرمایلی ومن یعمل الصالحات څوک چې نیک اعمال کوي نه داسې نه دي فرمایلی من الصالحات. دا من د دې دپاره راځي چې دا مونږ ته عربی کې وایو چې دا تبعیض دپاره راځي. تبعیض دا مطلب دی چې دا بازیوالی ذکر کوي بازیوالی. ومن هغه څوک یعمل چې کوي من الصالحات بعضې نیک کارونه
دا د الله جل شانو ډېر غټ رحم ته اشاره ده. مطلب دا دی چې ته د لا اله الا الله نه شروع کې او بیا عبادات، تمام عبادات، بیا تمام معاملات، او بیا د هغې سره تمام اخلاقیات، دا ټول نیک اعمال دي. خبره د لا اله الا الله نه شروع کې عبادات، معاملات او اخلاقیات باندې ختمه کړي، نو دا ټول نیک اعمال کول خو انسان ته ډېر زیات مشکل وي. الله جل شانو داسې نه دي فرمایي چې دا ټول نیک اعمال وکړي. من الصالحات بعضې نیک اعمال چې انسانو کې او دی مؤمن نو فاولئک یدخلون الجنه، دی به چېرته ځي؟ جنت ته به ځي. دا د رحم معامله الله جل شانو وکړه چې اوس یې راته داسې ویلی وی چې دا ټول به کوې نو بیا تهجد به هم نه پرېږدي، ذکر به هم نه پرېږدي، اوابین به هم نه پرېږدي، اشراق به هم نه پرېږدي، صلات التسبیح به نه پرېږدي، دا ټول به نه پرېږدي چې مستحبات یې راباندې فرض کړی، بیا به زموږ څه حالت. الله فرمایي یعمل، چا چې عمل کو من الصالحات، بعضې د نیکو کارونه، من دا د دې من فایده ده، بعضې نیک کارونه، نو فاولئک من ذکر او انثی، که ناریني که زنانې، دواړو دپاره دا پیکج دی. نو فاولئک هو مؤمن، خو شرط ولې دا دی چې دا مؤمني، فاولئک یدخلون الجنه، دا به جنت ته داخلېږي. نو لومبۍ خبره خو دغه وه چې دې آیت مبارکه تعلق ده مخکینی آیت مبارکه سره چې هغې وي چې موږ تاسو برابر نو الله جل شانو په هغې رد وکړو چې مسلمان مؤمن چې نیک اعمال کوي او دغه یهودیان، عیسایان، مشرکان دا برابر نشي کېدی. یو دا. دویمه یو تذکره الله جل شانو په دې آیت کې وکړه، هغه دا چې د زنانو تذکره الله جل شانو په قرآن کې نه کوي. الذين آمنوا الذين آمنوا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الذين يقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب. ټول سړي یادوي، د زنانو تذکره ونه شوه. دلته الله جل شانو خصوصي د زنانو تذکره وکړه، من ذکر که نارینی او انثی یا زنانی، که نارینی که زنانه، خو چې هغه نیک اعمال کوي او مؤمني، فاولئک یدخلون الجنه، چېرته به ځي؟ جنت ته به ځي. دا خصوصا دلته تذکره ولې وشوه زنانو، حالانکې د الله جل شانو ترتیب په قرآن مجید کې دا د زنانو تذکره نه کوي. دا غي یو وجه ده. دا زنانه دا اصل کې یو داسې ذات الله جل شانه جوړ کړی دی چې د دې ستر او پردې ته ډېر زیات ضرورت نو الله جل شانه د هغې تذکره په قرآن مجید کې نه کوي، پټه یې ساتي. نو چې د یو مسلمان ذکر وشي نو په هغې کې مسلمانه زنانه په خپله داخله شي. تاسو به اورېدلي طلب العلم فریضة علی کل مسلم، په هر مسلمان باندې فرض دی د علم طلب فرض دی. نو ومسلمتین تذکره په دغه حدیث کې نشته چې ومسلمتین مسریات کې زنانم پکې داخل شي. دا ولې؟ ځکه د الله جل شانه د وحي د هغې به مونږ ووایو چې یو خپل صفت دی او د هغې یو مزاج دی، یو طبیعت دی. هغه دا چې څنګه زنانه الله جل شانو داسې پیدا کړي چې دا د په پرده کې پاتې شي، دغه شان چې د هغې تذکره الله جل شانو کوي نو پټه یې ساتي. ډېر د ضرورت په بنیاد باندې الله جل شانو داسې کوي چې د هغې تذکره وکړي. لکه تاسو په ټول قرآن مجید کې وګورئ زنانه نوم نشته، خو چې کله د مریم علیه السلام هغه واقع ډېره ضروري و نو الله جل شانه د حضرت عیسی علیه السلام نسبت عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم د هغې کلاو تذکره وکړه. ولې هلته ضرورت و چې دا صرف د مریم علیه السلام زوی دی، په دې کې سړی شریکه هغه نشته، ځکه ډېره ضروري وه دا خبره. نور چونکې د زنانه طبیعت الله جل شانو د ستر او د پردې جوړ کړی دی، نه الله جل شانو په قرآن مجید کې داسې صراحتاً ذکر هم نه کوي چې دا راښکاره شي، رابرسېره شي. نه پوهېږئ زما په دې خبرو باندې. الله جل شانو یوه ګیله هم دلته ختمه کړه زنانو چې صحابیاتو فرمیل یا رسول الله، الله جل شانو په مخه د سړو تذکره کوي، زمونږ تذکره هغه نه کې دا مخکې هم درته ویلي، وروسته هم درته ویلي، سورة نور کې مې درته ویلي، ډېرو ځایونو کې مې درته دا تذکره کړې. نو څه زنانو فرمایل د نبي علیه السلام بیبیانو یا رسول الله چې دا سړو تذکره الله جل شانو قرآن کې کوي او زمونږ تذکره الله جل شانو قرآن مجید کې نه کوي. الله جل شانو فرمایي من ذکر او انثی، که نارینه که زنانه، خو چې څنګه د نارینه ذکر وکړمه نو په دې کې زنانه دې په ضمن کې راشي، بس شامل شي. ولې راځي؟ د هغې وجه دا ده چې د زنانه اصل هم نارینه دی، زنانه اصل هم نارینه دی
اول الله جل شانو په انسانانو کې څوک پیدا کړو؟ آدم علیه السلام. د هغې نه پسې د حضرت آدم علیه السلام نه د زنانه او د نارینه هغه سلسله جاري کړې وه. نو د هغه اصل تذکره وله کوي، د هغه نقل او د کاپۍ تذکره وله نه کوي. پوهېږي؟ ځکه نقل خو په اصل کې داخلي، نقل په څه کې؟ په اصل کې اصل تذکره وشي بس کافي ده. بیا د نقل تذکرې ته ضرورت نه. چا سره اوریجنل سرټیفیکیټ وي، اوریجنل ډاکومنټس وي ورسره، نو هغه د هغې نه ډېر نقلونه ایستی شي، هر څه کولی شي، خو نقل د اصل کار نشي کولی. اصل د نقل کار هغه کولی شي. نو الله جل شانو اصل ذکر کوي، الذین یؤمنون بالغیب الذین یقیمون الصلاة الذین آمنوا بآیاتنا. الذین وی التی نه وی، اللاتی نه وی. او کوم ځای کې چې ضرورت دی هلته اللاتی ویلی، التی ویلی. الله ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. التبر تبيهم جولي الله جل شانه داسې تذکرک. او د حضرت مریم علیه السلام باره کې مې ته ویلي چې ولې الله جل شانه ولته تذکره کړې وه حضرت مریم علیه السلام. ډېر زیات ضرورت ولته دونه کافي وه. الله جل شانه فرمایي چې څوک د نیکو اعمالو نه نیک اعمال کې من ذکر او انثى که هغه نارینه ای او که زنانه ای، الله جل شانه فرمایي یو شرط ولشته چې هو مؤمن. شرط ولا دی چې دی به مسلماني، نو فاولئک یدخلون الجنه، دی به جنت ته داخلي. اوس تمام نیک اعمال الله جل شانه د هغې قبولیت او جنت ته تلل د هغې دپاره یو شرط ولګو چې هغه ایمان دی. یو انسان ډېر اعمال صالحه کې خدای مؤمن نه دی، دی جنت ته نشي داخلی دی. حالانکه هسې ظاهري انساني عقل دا وایي چې وګوره یو کافر دی، غیر مسلمه دی، هغه چې په دنیا کې څه نیک اعمال دی هغه کې صرف ایمان نه دی راوړی، دا خو هسې سخت ښکاري چې دا یو قسم ظلم دی. دومره نیک اعمالو کې څومره فلاحي کارونه کوي غیر مسلمه خلک، څومره د خلکو سره ښه کوي، څومره ښه اخلاق یي د بازو، خو بیا هم الله جل شانو فرمایي دی نشي تللی جنت ته. ولې نشي تللی؟ غیر مسلمه دی، یو کلمه دی وایي دی به لاړ شي، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب دی وکړي. نو الله جل شانو فرمایي دی به جنت ته. ولې داسې ده؟ دا قانون ولې الله جل شانو داسې ږدلی؟ په کار خدا هغه ډېر نیک اعمال کړي، په کار چې هغه جنت ورکړی. ځکه ټول اعمال خو ابو طالب صاحب هغه د نبي علیه السلام مرسته کړې وه، دې نه بل نیک عمل شته غټ چې نبي علیه السلام سره څنګ په څنګ ولاړ ابو طالب. بیا هم نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې د قیامت په ورځ فیجعل فی زحزاح من نار تبلغ کعبیه یغلی منه دماغه. دی به په داسې ګټه باندې ولاړي چې یغلی منه دماغه، دې د وجې به هغه سپاینل کارډ د هغه چې کوم د دماغ اصل دی نه هغه به خوټ کېږي د هغې د وجې نه، د ګرمایش د وجې نه د هر څه به خوټ کېږي، دماغ به خوټ کېږي، یا د هغه پیزار به داسې، یا د هغه چې په کومه ګټه ولاړي د هغې د وجې به د هغه دماغ خوټ کېږي. دا سزا ده د هغه، ولې ایمان نشته. هنګې په کار دا و چې ابو طالب صاحب زیات حقدار دی په اعمال صالحو کې چېرته لاړ شي جنت ته لاړ شي. الله جل شانو شرط څه ګرځولی؟ ایمان. دا قانون دی د الله جل شانو. ستا قانون ای که نه چیک بک ته زه مثال بار دا ورکوم، یو چیک بک ته په هغه تاله چا درکو دا والا ټول ساینونه پې شته او تا پې 1 صفر وکړو، 2 صفر، 3 صفر، 4 صفر، 5 صفر، 7 صفر، د دې څه ویلیو شته؟ نشته. خو که مخکې دې ته ایک ولګو، هنسه دې ته ولګوله، نو بیا 1 صفر کې 10 که بل صفر کې 100 که بل صفر کې 1000 که بل صفر کې 10,000 که بل صفر کې لاک. د صفرونو څه ویلیو نه وه، خو ویلیو ولې پیدا شو؟ ځکه تا هنسه ولګوله په شروع کې. د هنسې مثال د ایمان دی. نو چې ایمانی نو بیا د اعمال صالحو څه ویلیو شته، او که چېرته هنسه نه ایمان نه نو بیا د اعمال صالحو هېڅ ویلیو نشته. نه پوهېږئ په دې خبرو. یو سړی دی هغه ډېر مالدار دی، خو د ملک قانون دی، زمونږ هم قانون دی، د امریکې هم قانون دی، او د بل ملک هم قانون دی. یو سړی ډېر زیات مالدار دی، هر سهولت ورسره شته، هغه امریکې ته نشي تللی. ولې نشي تللی؟ پاسپورټ ورسره نشته. نو که دی ډېر زور لګوي تللی شي امریکې ته. هلکه هر څیز را سره شته، نو ته ما ولې نه پرېږدې هلته؟ دهشتګرد هم نه یم، ښه روغ سړی یم، تاسو ته هم پته ده ستاسو سړی یم فرض کړه، خو ما سره پاسپورټ نشته، تاسو ما ولې نه پرېږدې؟ ځکه نه پرېږدو، زمونږ قانون دی. پاسپورټ پیدا که، تا سره د مال هم نه بیا تلی شي. نه پوهېږې په دې؟ دا د هر ځای یو قانون دی د الله جل شانو. د جنت قانون دا دی چې اعمال صالحه به وي، خو په شرط د ایمان باندې، وهو مؤمن. پوهېږي؟ ومن یعمل من الصالحات،
چا چې نیک اعمال وکړه من ذکر او انثى که هغه نارینه دی او که زنانه وهو مؤمن خو شرط ولدار چې دکې به ایمان نو فاولئک يدخلون الجنه دا خلک به جنت ته داخليږي ولا يظلمون نقيرا په دې به ذره برابر ظلم اونې کړی شي مطلب دا چې دی کم نیک اعمال کړي دي الله جل شانه فرمایي دا الله جل شانه عجیبه قانون دی بلکې موږ به وایو د الله جل شانه رحم چې هغه کله را مخامخ شي بیا انتها نشته الله جل شانه فرمایي یو سړی یو د ایمان نفس یو نیک عمل کوي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها والذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة الله جل شانه یو نیک عمل کله یو په لس باندې د هغې ثواب د لسو برابر ورکړي کله د یو هغه په اویا ورکړي کله د یو په 900 باندې ورکړي کله داسې ورکړي چې د هغې انتها نه الله جل شانه فرمایي چې دا سیوایي څیز تاله کم در کوم په دې کې هم د سره ظلم نه کوم دا ولې الله جل شانه داسې کوي وجزاء سیئة سیئة الله جل شانه فرمایي ته غلط کار وکړې که نه نو د هغې بدله به صحیح هغې عمره سزا یې سیوا نه او چې کله نیک عمل کې یو په 100 یو په 900 یو په 900 باندې او کله ناکله داسې چې بغیر حساب دا ولې داسې کېږي دا الله جل شانه د ده د بخلو بانې لټوي چې دی په څه طریقه باندې جنت طرف ته لاړ شي او دی بیا هم ګناه کوي دی بیا هم کفر ته ځي دی بیا هم غلطه کوي دی بیا هم پردی حق وایي دی بیا هم عبادت کې کوتاهي کوي عبادت کې سستی کوي بد اخلاقی کوي حرام خوري بیا هم دا شلونه کوي څنګه الله جل شانو فرمایي چې د یو ګناه بدل خو یوه سزا ده خو د یو نیکۍ بدل هغه لست یا د لسو نه سیوا هغه کوم ترتیب چې مې ته بیان دا ولې داسې ده دا د دې دپاره چې الله جل شانو فرمایي که ده په دې اعمالو کې چېرته ګناهونه وي نو یو نیکي به د هغه یو ګناه په بدل کې ورکو مونږه یو نیکي به د هغه یو ګناه په بدل کې ورکو نو نیکي یوه ده خو ثواب یې رسو دی د لسو دی نو که یو ګناه نو که د لسو نه یو ورکړي بیا هم څو پاتې شي نه پاتې شي دا د الله جل شانو رحم دی چې په نهه باندې به چېرته داخلوم جنت ته داخلوم بیا هم دی وایي نه نه ښکرې شوي دي ټوپونه وایي الله جل شانو فرمایي ولا یظلمون نقیرا النقیر نقرة على ظهر النوا دا نقیر څه ته وایي هغه ټاکي کوم چې په د کجوري په اډو کې باندې لګېدلي دونه ذره برابر دا یو کنایه ده او یو زه به تاسو ته ویم چې کوډ ورډز دي چې الله جل شانو استعمالوي کنایات دي د یو ذرې معمولي شان څیز دپاره نو ولا یظلمونه په دې به ظلم ونه کړی شي نقیرا ذره برابر بس